او موږ کم کس دي چې هغه د سم مسله نشته هر کس سره سم مسله ده الله سبحانه وتعالى ذکر ډیر کوم مسلې به ته حل کی او باقي دلیل له قرآن کې کله چې یونس علیه السلام د مې خېټه تلاړه ال تسوي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله سبحانه وتعالى بقرآن کې سوي د عجیب خبره کې الله سبحانه وتعالى فلولا انه كان من المسبحين الله کده چرته نه په خلکو کې چې ما یادې زما پاکي بیان کچرته د مې په خېټه کې د الله ذکر نه کړي للبث في بطنه الى يوم يبعثون دې به د مې په خېټه کې د قیامت پورې پروت خو الله چې مې د خېټه نه راويسته د الله د ذکر د لاسه راويسته الله اکبر مونږ په چا باندې دومره مصیبت راځي مې خېټه دولې درې ها کومه د مې خېټه ور یو بګینش زیات قرضه ده دومره غټه سخت په چانه راغلي کوم چې یونس علی السلام راغلی معمولی حالات د شکیږي د دنیا د وتلک الايام نداولها بین الناس ولې چې ګرځي کله حالات خي کله کمزوري کی کله پیسي ډيري کله لګي کله روغ بدني کله نه جوړ کله خوشالي نو کله غم کله یو کېدی نو کله جدا کېدی دا خو دې جون سره تړلې شي خبره ته سره فائدمن خبره کوم د جون سره یو څو خبرې تړلې شي خوشالي او غم خوشالي او خفګان د جون سره تړلې شي خبره غریبي مالداري روغ بدن او بیماری یو ځکېده او بیلتون دا خبرې د جون سره سړي تړلې شي خبرې نکه حالات بالفرض یو سورج له کمزوري شو نو به کوم څه کوم چې د څنګه دا عقيدي خراب شي عقيدي به خرابو الله به دغه یقینو بس دغه یقینو دغه پوری یقینو نه په دې ټیم کې ځان ته دره دوی چې یونس علیه السلام پغمنی سخت راغله دې سخت لا په مونږ کې بچانه راغلي او سجل کو الله یاد کو الله دې سخت نه وشي تاسو الله یاد کړئ مد الله سبحانه وتعالى ذکر چې کې الله به تدري سخت او دې مصیبتونه سکی تابتي وباسي دې ذکر د الله سبا الله بستا غمونه ختمي یې سنت غمونه ډيري سوچونه ډيري فکرونه ډيري هر سړي خاص کر په مسافرۍ کې د فکرونه ډيري غمونه ډيري د مور پلار سوچته د بچو سوچته د اولاد تربيت سوچته د پیسې سوچته دلته د اوسېدو لپاره ظالم څخه پیسې ګټل پکار دي ډېر سوچونه چې هر انسان ته شته دي سوچ نشي هغه دي سوچونه نه خلاص دي د مالدار چې څومره غمونه کې دور د غریبانو د ګورې نشته خو هر انسان د غمونه شته د دې غمونه د وټولار هغه الله سبحانه وتعالى ذکر کول او باقي دلیل له قرآن کې هم د یونس علی السلام په دې قصه کې الله سبحانه وتعالى سوې يونس عليه السلام ده قصه لك وذنوني ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه الله يميو على لا غسو خپو د خپل قومنا د مې خېټه الله سبحانه وتعالى واجب فنادى في الظلمات بيبري تروك الله تشغوالي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله ذكركم الله يذكركم يدينكم ياجكم نتيجه سره فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله موږ دا خبره واورید دا ذکر د الله سبحانه وتعالى یادول هغه موږ واوریدو ونجيناه من الغم غم موږ راوستو وكذلك ننجي المؤمنين لو دغه موږ مؤمنان د غمون راوباسو او چې د بشاینه چې الله ذکر کوي الله سبحانه وتعالى غوم دي غمونه راوباسي الله سبحانه وتعالى ذکر هغه عبادت ته چې باقی پات کیدونکې عبادت الله سبحانه وتعالى بقرآن کې سوې المال والبنون زينة الحياة الدنيا الله مال زمن اولاد الدنيا خايست بس نور بقى سنشت فتنه امتحان اصل پاتې کیدو کې شی څه دی والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا او لوی باقی پاتې کیدون کې نیکیانه د هر سنه وره دې بچونه دې مال هر سنه وره
د دې نه مراد باقیات الصالحات نه مراد د الله ذکر دی ذکر جمهور علماء دا چې باقیات الصالحات دا ذکر دی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللوي دا الله يدول دا اوچت نعمت والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا فدي باندې غړغړ ثوابونه ملوي انسان دې ذکر دا الله سبحانه وتعالى ویلي الباقيات الصالحات الله بقرآن کې سوې په سورة الانفال کې واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون او الله يدوي په ډیرو یادولو سره تاسو ته کامیابی ملو شي د دنیا او آخرت کامیابی دا بس کې ده د الله سبحانه وتعالى په یادولو کې ډیر عجیب حدیث ته صحیح مسلم کې معاویه رضی الله عنه حدیث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه رسول صلى الله عليه وسلم كورن رودي جمعة ترى بدي جمعة كي حلقة جوړه شي مرګري ناس رسول الله ما جلسكم سلف ناسي أغوتي جلسنا نذكر الله الناس لا يدو ونحمده دغه حمد بيانه على ما هدانا للإسلام الله بدي يدو الله شكرنا بدي وبس جمع د دومره اوچت نعمت راکړه اسلام موږ راکړ ومن به علينا نو بس د دې نعمت په بدله کې موږ الله حمدونه او ثناګانې او شکرونه کوو دغه تناسي رسول صلی الله علیه وسلم الله ما اجلسکم الا ذاك استغفر الله قسم چې تاسو صرف دې لپاره ناشي او ته رسول الله والله ما اجلسنا الا ذاك زموږ په الله قسم دغه تناسي وسره پر خو نه ناس رسول صلی الله علیه وسلم ما تاسو قسم په دې درنکو چې زه په تاسو باندې تهمت لګوم یا په تاسو باندې شک کوم خو خبر داره چې اتانی جبريل په ما بشر کښت مکه جبريل عليه السلام راغله فاخبرني نو مال دا خبر راکو ان الله عز وجل يباهي بكم الملائكه چې الله ستاسو تذکره د ملائکو په مجلس کې شروع کړی او الله ستاسو ذکر الته شروع کړی د ملائکو ته وګورئ د باندې بندگانو ته ستاسو صفات الله بیانې صفات کې الله لیکي نزدیک ما تاسو ته پوښتنه کوي چې دغه لپاره ناشي لکه څه وخت کوي جبريل هغه ماته وي چې په جمعه کې څه کسان ناشي الله یادي او الله به کوم ځای کې تذکرہ کوي اسمانونو کې دې تذکری چې دا رواني